جی کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایو تاسو ته خپرونه افغان انلاین کې یقینا خبرې م کولې نن د پروګرام دویمه برخه ده او لومړۍ برخه کې هم دا خبرې کولې چې د پښتنو د حقوقو بیا چې کوم دی نو د هغوی چې کوم ژوند دی هغه ورځ تر ورځې ستړی خو زیاتې دي خو ستاینه یې کمه ده بلکې ستاینه یې نشته او هغه د هغوی حقوق هم د هغوی پامانه کېږي بهرحال د هغوی دپاره یو څوک ښه سوچ نه لري یا ښه لیډرشپ وړاندې شوی نه دی چې د هغوی د حقوقو دپاره خبرې وړاندې کړي په دې خبرې اترې کوو راسره هم رایم شریک دی حبیب الله زاهد صاحب هم راسره ناست دی په دې به ښه هغوی خپل چې کوم تجربه ده په هغوی خبرې کوي السلام علیکم یا لکه بس بخښنه غواړم خو زما خبره لکه داسې برابره نه وه نو ځکه چې کوم دی نو ما سلیکشن کې د 3 بجو نه 4 بجو پورې د چا بجلي راغلی نو هغوی به د موضوع نه خبر نه بیا به د سینګل لالا غونته کې وایي چې وي ما خو ټي وي اوس ولګوله خو بهرحال دغه مې ویل چې نن خبره هم په دې کوو چې زمونږ قربانیانې زیاتې دي خو ستاینه یې نشته زموږ ستړی زیاتې دي خو ستاینه یې نشته دی په دې باندې زمونږ ټوټل موضوع ده او په دې خبره اتره کوو بیا راځو د اسلام آباد چې کوم اسلام آباد او په پنډۍ کې پښتانه څومره ژوند کوي او د هغوی چې کوم په دې انډسټري کې انپوټ دی نو هغسې آوټپوټ یا هغسې ستاینه هغوی ته نه میلاویږي د هغوی ایشوز دي په هغې باندې څوک خبره نه کوي د هغوی د حقوقو دپاره څوک خبره نه کوي نو دغسې مونږ به کوشش کوو چې داسې دلته هم په هر ځای کې خو زمونږ په قربانیانو کې خو زمونږ نمایندګي شته دی خو چې د هغوی د حقوقو د ورکول دپاره د ورکړې دپاره هم داسې نمایندګي دې هم پیدا شي لالا په دې راځو نو عدنان بھائی څنګه زمونږ پنډۍ اسلام آباد کې میجورټي الحمدلله بزنس چې کوم دی هغې باندې پښتانه کاغه چیمبر کې دي او چیمبر کې موږ ته ښه رسپیکټ قدر راکړل کېږي لګیا دی دلته اسلام آباد کې الحمدلله موږ خپل یو ویلیوز دی هلته اور ښه قدر هم کوي داسې پنډۍ چیمبر کې چې بل پرابلمس خو د پښتون په نوم باندې شته یو هغه لیکن هغه چونکې دومره هارډ ورکینګ کوي پښتون چې د هغې هغه مطلب د هغه څومره چې هډلز او پرابلمز ورته جوړېږي هغه الحمدلله هغې د الله پاک په فضل باندې فیس کوي لګیا دي نو نن چې کوم فیاض خان زموږ وختي خبره وکړله چې د پښتون د عزت رسپیکټ کاروبار مونږ کاروبار نه دی پرېښی مونږ ملک نه دی پرېښی مونږ خالي مورچه ورته بدله کړه او مورچه هم داسې ځای باندې برابره کړه دا سټرټیجي باندې مطلب دا دی چې کاروباري الحمدلله مونږ هغې نه زیات الحمدلله هغې نه مخکې لاړلو اور نن که دا حالات نن دا چې کوم خلک نن دا زما فیاض خان څنګه وویلې چې تا پېښور دا چې زموږ نور ملګري هغه نن نوی راغلی نو د اسلام آباد کې دا دومره غټ غټ کاروبارونه به څنګه شروع کېدی هلته خو حالات نو هلته خو واقعات نو نن په لاهور کې په اسلام آباد کې په کراچۍ کې چې او په نور په پنجاب په ځایونو کې پاکستان کې چې کم ښه بزنس گروت وشو هغه پښتنو وکړو هغې وجه دا وه چونکې هلته حالات نو مونږ ونه تښتېدو مونږ کاروبار پرې نه ښودو مونږ مطلب دا نور سټرګل وکړلو هغې نه زیات سټرګل هم وکړو الحمدلله او د الله پاک په فضل باندې دا دومره کاروبار هم یو ځای ته ورسولو نو نن ښه زمونږ صرف زمونږ تپوس پکار دی زمونږ صحیح رهنمایي پکار ده که نن دا لیډرشپ صحیح رهنمایي وکړي او موږ دا نه وي زما الحمدلله ما ته یا زما کاروباري بل ملګري ته خو دلته څه مسله به نه وي هغه خلک چې کوم د پښتونخوا نه نوي راشي یا دلته راځي چې هغوی چې کوم پرابلم فیس کوي چې هغې نه هغوی خلاص شي سمه ده نو لالا څنګه طریقې سره به تاسو څنګه وایو چې وړاندې یو 2-3 معنیګانو هم یا د دې سرپرستي هم خو هغې سره ډېر خلک دلته دعوه هم کوي چې په مختلفو موقعو کې په دې خپرونه کې حصه شوي دي هغوی دعوه هم کوي دعوه داسې کوي چې یاره موږ سوسایټیانې جوړې کړي د سوسایټیانو په مدد سره لګیا یو دی ته حقوق ورکوو نو پاور چېرته دی او سوسایټي چېرته د دې دواړو ترمنځ ډفرنس یاره عدنان بھائی زه دا زما خپل خواهش و چې موږ داسې یو ښه سوسایټي لیکن هغې کې هډلز او پرابلم ډېر و اور سنسیر ایفرټس چې شوی وې نو دا به یو ډېر غټ مطلب چې یو بریک تھرو به شوی وې لیکن بدقسمتۍ نه داسې شوی نه دی هر سړي خپل ذاتي مفاد هغې له ترجیح ورکړې ده زه نومونه نه علم ځکه چې تاسو باندې هم ډېر پرابلمز دي او مطلب او مسلې دي نو ډېر غټ غټ نومونه دلته دي هغې ډېر څه کولی شو نو هغې صرف نه دي کړي او هغې مطلب دا دی چې
زه دا وایم چې ظلم یې کړی دی خپل قوم سره خپل پښتنو بچو سره. سمه ده مطلب دا چې په ښکاره باندې یوسو او بیا په بدله چې کوم دی نو پټ نور اسلام آباد کې چې داسې پراپرټیانو کې هغې نو پرافټ نو لاس باندې ما ملګرو سره مشوره کوي تلې ونې صحیح ما یار هغه بچي او زه داسې اسلام آباد کې زیونه وو عدنان خان چې د پیښور د بډبیر نه مرزان زیونه صحیح چې هغه مونږ اغستې وې او چې زما بچی او زما ورور هلته په تکلیف کې و دلته ورته ما 3 مرلې او 5 مرلې زیونه په کم قیمت او په کم قسطونو ورکړې وې چې هغه نن دلته وخپو درېدلې وې د په زرو خلکو به خلکو دعاګانې به نه کولې. نو داسې سوچ هر سړي بس یو سوچ ما ته خو الحمدلله زما کاروبار کې چې کم پښتون بچی ما ته راغلی دی ما سر کسان لګیو که ډېر ما هغه لګولی دي او چې چرته زه یو پالش باندې یا یو پښتون چېرته په کار وګورم زه ته یم راشه چې زه تاله جاب درکړم. سمه ده بالکل کی خبره ده چې ما سره تیر خپرونو کې یو داسې شیمل نماینده ناسته ما سره ستاسو خپرونه کته او په هغې کې ستاسو کال راغی او تاسو آن د سپاټ ویلې چې رزه داسو ته مطلب هغې ته زه جاب ورکول ته تیار یم داسې نور داسې ځینې ډېر ګوره جي نن هم موږ ته داسې کسان اکاونټس کې ښه تکړه هلکان وي ایمانداره کسان ستا په هغې باندې نن پروګرام په توسط سره چې څومره ایماندار کسان اور مطلب اکاونټس او د زمون کار کې انټرسټډ وي نو ما سره د رابطو کې که هغه 10 یو که 20 یو که 50 وي انشاءالله هغې له جاب ورکول الله کار دی او زما کار دی. سمه ده دا ډېره بهترینه خبره شوه چې لیکن شرط ایمانداري او سره هم ټیلنټ هم پکار دی چې ټیلنټ هم د هغې بهرحال دا ډېره ښایسته خبره ده 10-15 کسان لالا یاد کړه چې یاره زه به ورته جاب یاره 50 کسان به انشاءالله ته خالي د هغې مطلب چې 50 کسانو پورې زه بلکې هغې نه هم زه مطلب چې تکړه کسان او زه دا غټ شی چې کوم دی ایمانداري زه یم چې دا ټولو کې لالا دومره سپیس به چې بیا دومره کسان که دا چا اپلای وکړو بیا دومره کسان سپیس انشاءالله ښه جي ستاسو په دې چې کوم د ریسټورنټ دغه په دې کې به راځي اور خاص کر موږ ته د اکاونټس کسان پکار دي او زه نوې یو سیټ اپ خیر سره روان دی پېښور کې که تکړه هلکان وي نو 50 به نور هم زیات کړو 100 کسان به صحیح ذکر تاسو کړی چې پېښور کې هم یو بل برانچ کوم د آرمي سټیډیم سره آرمي سټیډیم میکډونلډ سره زوړ آرمي سټیډیم که نه اوس نه که نوی آرمي سټیډیم زوړ دا چې کوم پېښور کې سټیډیم د میکډونلډ کرنل شیرخان سټیډیم ورته وایي او کرنل شیرخان د میکډونلډ پیزا هټ سره چې کوم دی بالکل هغې سره ستاسو نوی کوم برانچ پرانیسته شوې ده بالکل راځئ د ټلیفون په لاره باندې او لالا خو ته را سره ناست خو بیا مینوال رانه ګیله کوي چې ته میلمه وګورې بیا مونږ هیر کړي نو تاسو هم را سره راځئ 2335153 په دې باندې را سره هم نظر خپل شریکوئ او په پروګرام کې خپل انپوټ چې کوم دی نو هغه هم ورکوئ لالا ناست دی هغه خبرې کوي او لالا چې کوم خبرې کوي نو دا په اندر ریکارډي که سبا پکې څه نه څه مسله نو زه دا ریکارډ تاسو سره شریکولی شم او دغه بالکل چا نه پټه نه چې لالا هغه خبرې کوي کوم چې مطلب د کول وي د مطلب ایکسپیکټډ وي که نه نو هغسې خبرې کوي لالا راځو د پښتونخوا ته بیا راځو اسلام آباد کې وګرځېدو پښتونخوا ته راځو مطلب ته ما خامخا پښتونخوا ته مطلب دا هفته کې فیاض خبره مطلب دا دی چې ملګري هغه څیز جوړ پښتونخوا کې څه داسې د غریب خلکو دپاره لانګ ټرم دپاره سم پلانینګ کړی یاره چې مونږ یو خپل یو پلان دی مونږ د حبیبي ویلفیر ټرسټ یو زما ذهن کې یو سوچ دی اراده لرو او مطلب په دې باندې اوس ما چې کوم مدینه پاک کې زما په زړه کې الله پاک یو خبره راچولې ده چې مونږ داسې سکیل مطلب چې هغې کې ټیلنټډ کسان مونږ یو سکول یو کالج جوړول غواړو فری چې هغې کې د غریب بچې راشي اور مطلب دا دی چې هغې کې فری سکول اور صحیح زده کړي چې هغې سکول او کالج دی چې فارغېږي نو انشاءالله ښه سړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او د کوم ځای نه؟ ستاسو دې تیر شوی راتلونکي دواړه اخترونه مبارک شي او روژې دې تیر شوي ستاسو هم مبارک شي. به ته غیر حاضر وې ورور
روجه کې ټایم بدل شپږو نه 9 بجې و. مننه کومه لالا نوم دې را سره شریک کا. دا مرګره در سره خپل پیژنګلو بخپل وکي. په خبر حبیب الله خسته سړی خو دې او سوچ هم خسته دی نه سوچ هم خسته دی او دا تاسو مس کړی ځکه چې درې څلور ځل ما سره په دې خپرونه کې ناست او بیا هم د تاسو ډیر مینوال د هغې په فرمایش باندې بیا هغې را سره زورو وایي دی به بیا راولئ نو نن بیا میلمه شوی دی قیمتي وخت یې ویستی دی او څه ناڅه ترې نه فایده اخلو چې ولس دپاره ترې فایده وشي. سمه ده مننه کوم ورور خوشحاله اوسئ ښه. ډېره مننه ورورو خو ډېره موده پس روجې نه پس زما خیال دی بلکې روجه کې هم نیم کتلی او روجې نه پس هم نیم کتلی خو دا ده چې مننه دې کومه چې مینه دې شته دی او رعایت دې کو په دې خپرونه کې شامل شوې. روزانه راځو اوس ټایم بیا د روجې روټین بیل شی و روجه کې د انسان نه خبرې نه کېدي خو دا چې شپږو نه 9 بجې پورې راتلمه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شي. ښه خبرې لږې خیز دی نو بې سر دي سره به خبرې لږې ښې وکړي نو هغه تاسو هم کټ کو مهرباني زر پې ګاز راخلو نه بس زر مې ځکه چې به د هغې پوینټ راغه که نه نظر راغه نو بس زما نظر په کار و د هغې پوه شوې نظر یې صفا و نظر یې بس ښه و نظر یې اوس دا راته ووایه دا نوکري دا خو به مونږ خامخا ورته نوکران چې دا خو مې ځان له کار وکته دا ځان له کار وکته اوس به مونږ له وروره یو ځای ته نوکر کې او په هر څه کې چې دغه یو کټه کولي نه نه لالا واده کړې ده چې دومره کسان به زه نوکر کوم او د دوی چې کوم خپل بزنس دی د رسټورنټ بزنس دی د دوی خپله په هغه هوټلینګ د هغې معیار مطابق چې کمپیوټر یې کړی یا د اکاونټ معامله مطلب حساب کتاب باندې پوهېږي اکاونټینګ یې کړی نو هغه ملګری به هغه هلک به دې ته پکایي. نو زموږ وروره سوچانه پړی صحیح نو هغه بیا کیسه به لږه هغه کیسه هم داسې بده نه ده په هغې به هم خبرې اترې وکړو. خیر دی صحیح ده ډېر مننه کوم ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ښه. وعلیکم السلام. عدنان خان دا خبره چونکې راغله د جابس اور هغې والا نو مونږ زه هم دا مې ځان له کار کتلی کیسه کوو په دې کیسه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دی څوک دی را سره؟ اصغر خان د کوم ځای نه له خیره؟ پېښور نه. اصغر خان به څه وایي؟ الو ما یې اصغر خان به څه وایي؟ صحیح ده سمه ده لالا څلور بجو نه پس به درته سندره لګو. لالا تاسو څه وایي؟ ما دا ویلي چې نوکریانې او پېښور پښتانه چې کوم پښتون بچې یو خو هغه زمونږ د مشرانو دومره نازبین لوی کړی که نه چې هغه د نوکری نه وي هغه چې کله مځې کې راشي ایجس کېږي نه د پنجاب یا د بل ځای خلکو کې هغه کار دا دی چې هغوی هغه نوکری کې ځان ایجسټ کړي که لږ معمولي نوکري مو ته میلاو شي نو پهله په هغه معمولي نوکرۍ کې ځان ایجسټ کړي او بیا په هماغه ځای کې د هغه ځای ټولو کې غټه چې کومه عهده ده هغوی والي. زما د پښتون بچی چې کله راشي نن ګرمي ده او نن یخني ده مطلب دا دی چې ډېرې مسلې مونږ اکثر دا پښتون لیبر چې یا چې کوم سټاف دی خلک ایوایډ کوي ځکه چې هغه پروفیشنل نه دي. نو دلته چې ګوره مطلب چې کوم کسان مطلب دا نه یم چې 50 100 200 الحمدلله چې چېرته زموږ لاس رسېږي زما د پښتون بچی لیکن خټه خبره دا ده چې یو آنېسټي
چې زه سبا یو کس ته دا ورلېږم چې یار دا کس ما یو ته ورلېږلو او سبا یې بېایماني کړي نو زمونږ خالي د هغې نوم نه زما د پښتون نوم بدنامېږي زه ټول نه غټه پرایورټي زه ساتم دویم چې یار چې سړی آنسټي وي ایماندار وي او پښتون سره بېایماني خوند نه کوي او د پښتون نوم سره بېایمان خوند نه کوي چې ما ته سبا څوک وایي نو ما لپاره بیا د مرګ ځای دی مقام دی چې هغه ډس آنسټ وي نو څومره کسان هم چې نو انشاءالله کوشش به کوو د خیره سره السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شي حالات واقعیت ښه دي لیاقت جان دی را سره لیاقت جان څنګه چل دی خیر دی باران دلته هم وورېدو قربان او وریځ ده ښه مزېداره او ښه خوند کوي څنګه ودې ورېږي بس الله دې پکې خیر واچي لیاقت جان دا راته ووایه خپرونه د شروع نه ګورې که نه اوس د ټي وي ولګوله سمه لیاقت جان ابي الله زاهد صاحب دی را سره میلمه دی را سره او خبره کوو چې خبره په دې سیس کوو چې زمونږ په معاشره کې کنټریبیوشن زیات دی زمونږ د پښتنو کنټریبیوشن زیات دی زمونږ ستړې زیاتې دي زمونږ قربانیانې زیاتې دي خو د هغې ریوارډ مونږ ته نه میلاویږي د هغې چې کوم بدل دی هغه مونږ ته نه میلاویږي الټا هغه مونږ په هغه سیس کې هم بد ګڼلی کېږي بد نظر باندې ګوري راته په دې خبره کوو وعلیکم السلام خیر لنډ نظر را سره شریک دی جی هغې نه پهله د سپریم کورټ یو فیصله وکړله نیمګړې فیصله وکړه صحیح چې دوه ججانو یو طرف فیصله وکړه درې ججانو بل طرف ته فیصله وکړله نو دا شو د هاتي کې دانت کھانے کې اور دکھانے کې اور جی زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې د سپریم کورټ یو سوپر پاور ده نو چې سوپر پاور چې موږ ته خپل لکه پاور نه استعمالوي لګي صحیح نو دا ملک کې اخر حالات به څوک سمبالوي سمه لکه هغوی عمرې دې ټایم کې فیصله یې په داسې وکړله چې د اوس چې کوم جي ډي به فیصله به مخکې راوړي نو هغې سره به چې کوم دته یقین کوم زه دا ګرنټډ یم چې نواز شریف په خپل سیټ باندې به ناست وي یو خبره نواز شریف او د عمران خان چې خپله کې تعلقات خرابېدو د وجه خاص کر کې بالکل خشته خبره مې دا ډیټرنینګ پوینټ دی چې د دوی خپل تعلقات خرابېدو د وجې چې کوم دی نو زموږ صوبې چې کوم 15 کالو کې کومه ترقي کولی شوه کوم یو نوی پاکستان او نوی پښتونخوا به یې جوړ کړی وی پس د هغې نه به یو سوچ راوړی وی نو بیا به خلکو به یقین کوو نو بالکل چې مونږ د هغه جګړې د وجې مونږ وایلیټ شو لکه زه همغې سره تاسو وګورئ چې د دوه پارټیانو د وجه جی خاص کر کے چې کله هم د عمرې فرضیه کې همیشه چې کوم دته مخالف حکومت راغلی صحیح نو پښتانه هسې چې کوم دته د ورخې څه شوي دي زما دا چې پښتنو کې خپله هم اتفاق نشته صحیح چې کوم اتفاق پکار دی که نه هسې موږ نشته یو سمپلې خبره به درته کوم چې وګوره د پنجاب نه چې کوم مال راځي لکونه مال راځي کوم فرنټیر ورسورځي صحیح پکار دا خاص کر کے د فرنټیر خلک چې کوم دغه پنجاب کې انډسټریز لګوي خپل فرنټیر کې نه لګوي خپل فرنټیر ته چې کوم دغه لکه سټیبل نه کوي او په چلو حساب سره وګورئ په کلو حساب سره وګورئ بیا هم خپله کې اتفاق وکړي چې یو سړی لغونې پیسې لحاظ سره سټیبل شي نو بل سړی چې دا ولې مخکې شوی ده نو موږ پښتانه چې نن پاتې یو غوسې د وجه چې ډېره زیاته موږ کې غوسه ده نو موږ یې غونې خیرات باندې چې کوم دا مړي وکړو خندرونه مو خر کوو هېڅ سوچ لکه صحیح نه لرو چې را د کوم شی متصدي کړو او یوه خبره ما تعلیمي لحاظ سره بېله هم څه ده چې موږ زده وکړو چې لکه مو
بدلۍ کې دا خبره کېږي چې دې تعلیم خو د تعلیم باندې زور چېرته صحیح ما خو یوه خبره کړې وه چې کله دا سروې کېدو د تعلیمي لحاظ سره نو هغې کې زه موجود وم نو زیاتره جینکۍ چې نه دي جینکۍ باندې موږ سکول نه یو نو ما دا خبره کړې وه چې دې یوه کار وکړئ که هغه هلک وي که جینکۍ وي چې هغه که میټرک نه کوي هغه شناختي کارت ونه جوړي وګورئ تعلیم څنګه عام کېږي هر یو سړی به چې کوم د خپل بچی به سکول کې داخلوي چې تعلیم به عام شي شعور به راشي خلک به سوچ لري هغې کې دماغ چې دا شی به راځي چې موږ به څنګه ته راشي خپله د اتفاق تعلقات رسېدلې دا به څنګه خپله کې نه لرو نو دا شی موږ ډېره کمه ده د دې وجه چې موږ دلته موږ پښتانه ډېر رسټ وي ډېر رسټ سمه نړۍ مننه کوم لیاقت جان ډېر ښکلی نظر دی راغو ډېر ښایسته طرف ته د اشاره هم وکړه په هغې باندې هم بحث کوو مننه دې کوم لیاقت جان او اخري یوه خبره به زه نرسا صاحب پرون د میډیا باندې دا خبره کړې او نن زه کوم چې زه تاسو لیکلي در کوم چې ما د یو پټۍ سره ورسره شته هېڅ پټۍ سره زه تعلق نه لرم خو یوه خبره یاده ده چې نواز شریف به خپل ټایم به پوره کوي دا جی آی ډي چې کوم راپورټ به پیش کوي هغه به نیمګړی راپورټ به وي هغې به بیا چې کوم دغه سلسله به چلي سمه نړۍ مننه کوم ډېر لیاقت جان ډېر ښکلی نظر شریک کړو او ډېر ښایسته خبره یې وکړه وایي یاره پښتونخوا کې همیشه دپاره اگینسټ حکومت راځي متنازع حکومت راځي متنازع داسې چې هغې وفاق سره لګي نه یو واري خو داسې وشو چې تېر دی نه مخکې د ان پي او د پیپلز پارټۍ اتفاق راغلو نو څه وموندل څه چې د صوبې شناخت مو موندو یا نور څه کیسې ډېر څه NFC اواर्ड باندې موږ ډېر مطلب پیسې میلاو شولې لیاقت خان چې کومه خبره وکړله چونکې په دې ملک کې چې وروستو کال 2 کال نه کم کیسې وشولې او هر ورځ ټي وي باندې ستاسو میډیا والا د ملک بیړه غرق کړل جی او ملک خلک هم نور بیماران کړل هر ورځ یو دانیال عزیز دې که سنم سبلایا دا او یو دا بل کم یو دی فواد چودھری دی او پتہ نشه دا درې سلور کسان چې کوم دی دو درې د پی ټی آی طرف نه او دو درې د هغې طرف نه خلک ذهني بیماران کړل زموږ نورې څه مسلې نشته نور زموږ ایشوز نشته دا یو مسله دا دومره مسله د په کلونو باندې ختمېږي که یو صحیح چا غلا کړې ده یا چا کم سړي مسله کړې ده نو هغې له په دې نو دا د غلو نوره ملګرتیا ده پکار دا دی چې یو قانون پاس شي په پاکستان اسمبلی کې چې کرپشن چې کوم دی د هغې سزا چې کومه ده سزا موت ده ته وګوره چې سمیږي که نه سمیږي چاینا کې نه ده چې 245 کسان ما ته مخکې ویلي بیا ته وایي چې د خپلې خبرې لږې هغه کوه سو پورې چې دا لشل دا غټخیټي او دا ظالمان دا په دې چوکونو کې چوکیدګار کې ګنټګر کې کسخانې کې په اسلام آباد کې اپاره کې جنا سپر کې لاهور کې مال روډ باندې په کراچۍ کې ایم جنا باندې چې تاسو وړاند کړي نه کنه پاکستان کې تاسو وایي چې کرپشن ختم دا نشي کېدی دا غپ دی دا ټایم ویسټ کول دي د قوم او خپلم نن مونږ ته مجلس القوم چې څنګه زموږ ورور خبره وکړله دا څومره مسله وه دا مسلې څه حل نشته السلام علیکم وعلیکم السلام په کشمیر یا په پېښور کې یا په بل ځای کې په جوړجونو کې دا غټخېټي وړاندونه او سمسارتون پکار دي که نه نو حبیب الله صاحب دا تپوس کوم چې څوک د پاکستان سره غداري وکړي نو هغه ته سزا پکار ده لکه دلته تقریبا ډېر وخت مخکې د پاکستان یو انډیا ته یو جېږه ورېږلی صحیح نو هغه ته سزا پکار ده سمه ده سمه ده مهرباني خوشحاله اوسې خیر بهرحال صحیح ده خپلې خبرې ته راځو او لالا بل هماغه خبرې یو خو تاسو جواب راکړو د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې راځو چې موږ سره په بارډر نه پس افغانستان دی زموږ د هغې تعلقات نه موږ سره ښه دي زموږ تعلقات نه هغې سره ښه دي او پکې پیله به ډېر زیات ښه چې ویلې به چې دا زموږ یو ورور دی یو برادر ملک دی اوس هغه څیز نه
مخ اړولې کېږي او د هغوی صدر هم سټیټمنټ دغه ورکوي چې بھائی بس پړوسیان یو برادر نه یو. عدنان خان ډېر زبردست ایشو باندې خبره تاسو هغه کړله، ډېر امپورټنټ خبره مو کړله. زه نن مونږ دومره مونږ سره چې کوم واړه زموږ ملګري مطلب چې نن الحمدلله هغه د افغانستان د پارلیمنٹ ممبران دي اور مطلب ډېر هلته چې کوم لاړل کابل کې او افغانستان کې ښه سیټونو باندې دي. زه هغې نه یو سوال کوم چې نن دا تعلق خراب شلو په هغې کې دا انډیا دومره زړوره ده، دا چې مونږ سره چې کوم واړه لوی شول او دا زمونږ ټول مطلب کلچر باندې په هغې باندې نو هغې نن چپ پاتې دي، نن هغې څه کردار نشته. مونږ سره دا دومره 40 کاله دا چې کوم مونږ د هغې مېلمستیا زمونږ رونو مېلمستیا نه زمونږ رونو مونږ سره د یو ژوند یو رنګ سکولونو کې مونږ سبق ویلی دی، یو رنګ زیونو کې مونږ لوبې کړي، یو رنګ کې مطلب د زمونږ د قوم حصه وه، هغې نن خپل کردار نه کوي. د هغې خاموشي چې کومه ده ډېر زیات افسوسناک ده. نن چې زما په افغانستان رور مطلب دا چې موږ افغانان رونه دي، زموږ سر جان مال دی، هغې له خپل سوچونه پکار دي او چې څو کسان هغې دومره نن مطلب دا چې یو څو کسان هغه د انډیا یو کېدی شي پاکستان نه به څوک غلط هغه وي نو دا د څو کسانو جنګ کې به موږ خپل تعلقات خرابو، مونږ تعلقات به خپل خرابو یا مونږ خپل چې کوم دلته هر څه شوي دي هغه به ولې هېرو، هغه مونږ هېرو. مطلب چې دا زمونږ دا دومره ژوند نن مطلب چې زما ښه ملګري چې دي هغه د افغانستان ملګري هغه نن په امریکا کې هم شته، په لندن کې هم دي. نو هغه کسانو ته زما ستاسو د افغان ټي وي نه یو درخواست دی چې هغې نن راوچت شي او یو خپل کردار جینون کردار دا نفرت او لانجو نه او مونږ بل حکومت ته هم وایو چې نن زمونږ ټولو کې غټ دشمن چې تاسو یادوئ هغه انډیا دی، د هغې بارډر خو کلاو دی، روزانه پې کاروبار هم کېږي، زما د پنجاب ورونو بزنس هم کېږي، ښه خبره ده. په ما باندې هر وخت دا بارډر ولې بندوئ؟ حل روباسي یو طریقه کار میکانیزم تیار کړئ چې چا زما د ملک او زما د سر زما د قوم ملک دشمن دی هغې سره خو یو ورځ هم بارډر بند نه شو، او چې کم کسانو سره زمونږ د نسلونو تعلقات دي مونږ د هغې نه یو هغه مونږ نه دي، هغې را باندې ته بارډر باندې او د دیشګر د غل د هغې سړي دپاره یو لاره جوړه کړه که نه میکانیزم جوړ کړه چې نن دا بارډر د کولاوي په هغې د خلک کاروبار کوي او دا بارډر ته ما باندې بندی ته زما اتصال کې که نه سر دیشګردان خو به 10 به 20 به وی وجه هغې باندې زه د پاکستان فوج ته سلام پیش کوم چې کم کار هغې نو شوی مخکې هغې دوی دا ځل وکړل، زه د هغې سپیسلار ته باجوه صاحب ته سلام کوم، زه د ISI د ملټري ایجنسیانو چې هغې کوم لګیا دي د ملک دپاره د کردار که هغې دپاره د هغې ته زه سلام کوم چې لیکن بارډر بندول په ما باندې زما پښتونخوا دپاره دا نقصان دی او یو میکانیزم پکار دی یو سسټم پکار دی، لیکن لر او بر چې کم پښتانه دي هغې له هم سوچ پکار دی چې دا زموږ تعلقات څوک خرابوي. دا موږ به ګونګیان یو، صرف دا ډولونه به ډنګو او دا ګانې به ورو څه نور مخکې نن موږ ته پکار دی منل قوم راوچت شو، دا ټولې خبرې چې څومره مسلې دي د هغې حل راوباسو، کنې نور به هم خلک مونږ وهي، نور به هم پښتون ذلیلېږي، نور به هم پښتون اتصال کېږي او که مونږ راوچت نه شو. مطلب دا چې ناسته پکار ده او ناسته دا ده چې ګیلې شکوې یو بل سره شیر کول پکار دي. جی بالکل ګورې چې ګیلې شکوې که نن مطلب دا دی چې کسان شته حکومت ته هم مني مونږ ته هم پته ده چې نن راغلی ده په هغې کې ناست دي، لیکن زمونږ چې کوم ملګري دي هغه څه شول هلته چې مونږ سره د چا چې پاکستان ټیچر او چل دلته نه لوبې هم زده کړي دي، دلته نه پړایانې هم کړي دي، دلته نه مطلب هر څه دلته نه کړي دي، ډاکټران دي انجینران دي او بیا هلته دي چې هغه غلي دي. نو مطلب دا چې دا هیرول نه دي پکار. زه دا وایم چې د هغې ډېر غټ کردار دی، هغه ډېر آواز دی. عدنان خان که هغه آواز اوچت شول هغه 10 لکه نه دي 20 لکه نه دي 50 لکه نه دي، د هغې تعداد په کروڑونو کې دی، هغې نن غلي دي. نو چې که هغې غلي وي نو دلته د هغې سوچ کړي چې دلته هم د هغې رشتې شته نو دا رشتې به تر عمر ختمې شي. په دې باندې یو زمونږ د پښتنو مشران ته زه چې بار بار د پښتنو مشران خبره کوم، مشران نشته، په دې باندې خبرې کول پکار دي
زمونږ علاقایي مشران ته پکار دي چې راوچت شي او هغوی سره لاړ شي خبرې وکړي دا چې کوم نفرتونه دي که هغه چکزی دی که شیرپو صاحب دی که اسفندیار صاحب دی که ولی خان صاحب دی چې څوک د پښتنو د مشرۍ دعوې کوي هغوی دې راشي نن دا پښتون او لر او بر چې کومې مسلې دي کوشش دې وکړي یو اواز دې اوچت کړي چې د هغې څه رزلټ راوځي یو خو زمونږ د مطلب د خارجه پالیسو هم خلک په دې ګوته اوچتوي چې زمونږ لا فعلحال کم از کم د پړوسیانو سره خو داسې یو پالیسي زمونږ وایي چې یاره په کوم پالیسي باندې مونږ عمل پیرا کیږو د هغې مطابق مونږ هغه سفارتي لحاظ سره چې کوم دی نو بلکل هغه تنها شو یوازې شو څومره کانفرنسونه کوم پاکستان کې کېدل چې هغه د مخکې د مستقبل ښه باعث جوړېدل هغه هم دلته نه کینسل شو دې ته په کوم نظر یاره چې زما که وصف وي او زما خواهش وي که نه زه یم یو قومي حکومت پکار دی چې په هغې کې هر پارټیانو نه ښه کسان ښه مطلبدار ایمانداره خلک راوچت کړلی شي اور هغې دې السلام علیکم خیر دې مننه کوم څوک دي را سره د کوم ځای نه لیاقت جان د ټل نه خبرې کې څنګه یې ښې جوړې په خیر یې مننه مو کومه قربان تاسو په څه نظر لرئ یا څه پوښتنه مو شته سمه ده جی جی سمه ده صحیح 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 سمد مهرباني ما خبر راځي نو زه دا وایم یو قومي حکومت چې د هغې علاج قومي حکومت دی چې هغې کې چې کم پارټیانو کې ښه خلک دي هغه راشي او یو اقتدار یو 10 کاله دپاره چې دا ملک چې کم پرابلمز نه دي دا ختم شي السلام علیکم مننه کومه څوک دي را سره د کوم ځای نه نسیم خان نسیم صاحب څنګه چل جوړ په خیر تکړه صحتونه مزاجونه ښه دي له خیره الله مو ډېر خوشحاله ده ښاده بابو سعید علیالي شهید تاسو چې دا کوم لمر راوسته لالا ورته کوي تاسو جی یقینا چې لالا دی زموږ مشر دی ډېر محترم او ډېر ښایسته خبرې وکړي یو خو دا خبره چې د پښتنو مشر نشته سمه نو دې سره بل په کله موږ اتفاق کوو صحیح بلکې د یو پېښور انټرنیشنل مجلې په حواله چې د هغې کې یو ملګرو انتلیزانو کړي وو د مشرانو سره جی د هغې کې یو سوال دا و چې یاره د پښتنو لیډر نو هغې ټولو په نفي کې جواب ورکړی چې د پښتنو سره لیډر نشته سمه دغه مجله کې موږ دغه دلیل ګرځوو سمه ده لالا وفرمایل چې د غصې نو واقعي موږ په ادبي دغه داسې الفاظ په دغه کې خو ډېر اتفاق ورسره ځکه کېدی شي چې دغه خلک پاک شي او نوی نسل او مختلف خلک راشي نو هله به کال ترقي کړي پرمختګ وکړي سمه ده نو موږ تاسو پروګرام ته ډېر خوشحالېږو مبارکي درکړو او داسې سپین ږیري سپین لوبي او هغه محترم چې راشي نو قوم ته به رڼا ورکړي سمه ده نسیم صاحب څه لیکل مو کړي جی ولې لیکل خو څه خواږه را سره شریک کوي نو خوند به وکړي حاجي هغه تاسو وایي چې د لیوه په غار کې خامخا سایسکي ملوي جی جی نو غزل وایي اواز یې خراب شو غزل وایي قربان چې سپینې د زړګي ویني هردم خبرې نه کوي وایي سپینې د زړګي ویني هردم خبرې نه کوي کاټ شو دیدنونه غم نه غم خبرې نه کوي وایي ډېر اعلی مننه او موږ د ښایست
بلا وهلي پوهیږو مونږ د خالق بلا وهلي پوهیږو روغ د لیوانو سره د چم خبرې وکړو ډېر ډېر ماشاءالله ډېر مننه او شعر دی چې هر خوا رنګینې دي او د پیغلو اتڼونه دي واجي هر خوا رنګینې دي او د پیغلو اتڼونه دي یاران د خوشحالۍ کې د ماتم خبرې نه کوي واجي ډېر مننه او شعر دی چې نن دې میخانه کې ساقي جانه د پیالې په وخت نن دې میخانه کې ساقي جانه د پیالې په وخت ختمې مې نه شوې چې صنم خبرې نه کوي ډېر او مطلب چې مونږ چې د وخت سره په جنګ مونږ به د وخت سره په جنګ چې تل نصیبه وو مونږ به د وخت سره په جنګ چې تل نصیبه وو نشته زولنې اوس مقدم خبرې نه کوي ډېر ښه نسیم صاحب ډېر اخر کې دغه یو پردی شعر د لالا کډالېدو د دوی د خبرو په دلیل کې چې تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي تورې ډېرې دي زړه د خالد غواړي د خالد بن ولي شجهان صاحب ډېر مننه نسیم خان ډېره مننه نسیم صاحب مننه کوم نسیم خان چې کومې خبرې او زه همدارنګه د نسیم صاحب غوندې کسان چې کوم دي چې د چا په زړه کې د قوم دپاره یو درد او یو غم لري نو داسې مشرانو ته زه خواست کوم ستاسو د چینل په خواست باندې چې نن مهربان زمونږ د ټول قوم دا هر وخت دا فریاد هم خوند نه کوي مونږ تکلیفونو دا مسلې تېرې کړې نن قوم ته پکار چې نن خو راوچت شي نن خو خپل مونږ تپوس وکړو مونږ چا سره لانجه نه کوو جګړه نه کوو خالي چې مونږ سره کم ظلم روان دی هغه خو بندولی شو که نه مونږ چا سره ظلم خبرې خو نه کوو مونږ چا نه څه غواړو نه مونږ ته مه راکوئ لیکن دا ظلم خو را سره بند کړئ دا ناانصافي خو را سره بند کړئ دا خو د دنیا ټولو کې دا خو ماته قرآن هم اجازت راکوي ماته زما مذهب هم اجازت راکوي چې خپل حق والا خپل حق غوښتی شو مونږ نه غواړو مونږ ته لیکن زمونږ سره چې کوم ظلم زیاتې روان دی او خاص کر چې زمونږ دا ینګسټر چې کسان دي نن ټوله ورځ زما پښتون بچی چې کوم دی په یو بل بیماری راړولی دی چې هغې ته فیسبوک او وټسپ وایي او په ټوله ورځ زما د بچی پښتون بچی د مور پلار نه بس پیسې راوالي غریب پلار نه 100 روپیو دا شی بلا هغه کړی دی او په ټوله ورځ زما پښتون بچی نن دې ته ناست نو که نن مونږ دا مطلب په نور په یو څه کې هم داسې نشته تاسو نور ملکونو ته لاړ شئ بچو ته تر 18 ایجز پورې د سمارټ فون نه ورکوي ځکه چې هغې سره د هغې ایجوکیشن کې فرق راځي زما بچي ته هلته سبق کې ویلې نو هغې سره ټلیفون نو هغې کالج کې ویلې سکول کې چې دوی باندې دا موبایل بند کړه نو هغې 12 پوزیشن 2 میاشتو پس 8 پوزیشن شو کلاس صحیح ترقیو کا دھیان بل سایډ ته راغله نو پکار دا دی چې مونږ نن راوچت شو او د خپل لیکونکي وال زمونږ الحمدلله هغې ته خدای پاک دی یو طبقې چې دا چا په زړه کې دي د هغې شعرونه د هغې نظمونه او د هغې چې کومې ملګري دي د ادب د لارې هغې غریبانو خپل پوره کردار ادا کړی دی په دې دمره جنګ کې د پښتون په اتصال کې او الله دې هغې له ژوند ورکړي او الله هغې ته دې خوشحالۍ ورکړي چې دوی خلکو د ادب ملګرو زمونږ د پښتنو پوره کردار ادا کړی نړۍ مننه کوم لالا الله هم ډېر خوشحاله ساته او ډېر زیات خوند یې وکړو او الله دې وکړي چې ستاسو کوم جذبې دي ستاسو کوم سوچونه دي الله دې هغه د کام دپاره چې کوم دین بختور کړي او عملي جامه دې هم ورته الله تعالی د غیب نه ورکړي چې بس ستاسو ښه سوچ دي د پښتنو دپاره نړۍ مننه کوم لالا الله دې عزتمند کا او بس زه خواهش لرم چې د افغان ټي وي اورېدونکي د هغې خاص کر تالم زه مطلب همیشه دعاګوی چې په دمره لږ ټایم کې د الله پاک یو مقام ته یو عزت ته ورسولې ستا زړه کې چې مونږ دا د زړه خبرې راویستو کې ستا ټول غټ کردار دی او مطلب دا دی چې ښه هر موضوع کلم چې په زمونږ په پاکستان کې څه مسله راغلی دی پښتون سره چېرته ظلم زیاتی راغلی دی تا او ستا د ملګرو او د افغان ټي وي چې په هغې کې پوره هغې کردار ادا کړی دی او پوره پارټیسپیټ کړی دی نو انشاءالله تاریخ چې کله لیکلی کېږي نو انشاءالله الرحمن
دا خلک به بیا نه هېرېږي. ډېره مننه. نړۍ مننه کوم کتونکو دا نننۍ زموږ خپرونه چې هغه خصوصا د پښتنو دپاره د پښتنو ته ډالۍ وه او د پښتنو د بقا ده، د پښتنو د ترقۍ، د پښتنو د سوکالۍ او د پښتنو د خپل د حقوقو د اغستو په هغې باندې مونږ خبرې اترې کولې. ګل زاهد صاحب ډېرې خشته او جوړې خبرې وکړي، سوچ یې ښه دی. بلکل یو خبره یې وکړه، وختي هم زموږ خوراکۍ وه هغې پکې ووایي چې یاره زموږ واړه دي یا زموږ ورونه دي یا زموږ زمن دي، اواز نه آیډیا نه کېده. خو بهرحال لالا وایي چې یاره کوم قابل او کوم دوی وایي چې یاره کوم قابل سټوډنټس دي، کوم قابل هلکان دي، هغوی تعلیمونه کړي دي او لږ داسې حالات یې ښه نه دي، نو مونږ به د هغوی مرسته کوو او مرسته به داسې طریقې سره کوو چې څه مونږ ته هلکان به مونږ به ځان سره په خپل بزنس کې یا مطلب د هغوی چې کوم بزنس دی د هغوی کې مونږ ورته جاب ورکړو. بهرحال تاسو یو نمبر ځان سره ولیکئ، کوم ملګري دي نو هغوی هم بیا دې نمبر باندې دوی سره رابطه وکړي، د دوی کوم منیجمنټ دی هغه به فردر تاسو به ورته ډیټیل ووایي، د دوی منیجمنټ به بیا چې کوم دی نو تاسو سره دغه کوي، مرسته به کوي او هغه به تاسو ته وړاندې چې څومره د هغوی پېښور کې د پېښور اوسېدونکي چې کوم دی نو هغه په دې باندې نمبر باندې رابطه کولی شي او هلته به دوی خپل ډیټیل به ووایي چې 091 چې کوم د پېښور کوډ دی خپل 091 کوم ملګري دي هغوی ځان سره ولیکي 091 بیا دی 570 1717 یو ځل بیا دوهراومه 091 570 1717 دغه ځان سره نوٹ کوي. بل نمبر هم که دا نو په دې باندې راشو نو بل به ځان سره 570 1818 بلکل آسان نمبر دی. 091 کوډ د پېښور دا به په دې به تاسو رابطه وکړئ او یا پېښور حبیبي کې سی وي زموږ او باید پېښور چې کوم حبیبي برانچ دی د کوم سټیډیم کرنل شیر خان سټیډیم دی هغې کې تاسو خپله سی وي هم دوی ته ورکولی شي. نړۍ مننه کوم د ټولو ستاسو هم چې ستاسو را سره نظر هم شریک شو. باچا صاحب هم یادوي، فوجي باچا صاحب د کوهاټ نه مننه کوم. لالا خو نن د ټلیفون لاره لږ داسې محدوده داسې وه چې پکې داسې مونږ وایي چې خبرې زیاتې پکې وکړو، د لالا د تجربې نه زیات خوندونه واخلو، د هغې د تجربې باندې د تجربې په بنیاد باندې څه داسې خبرې وشي چې هغه لږ داسې د چې کوم کتونکي د هغې دپاره فروټفولي. خپل کوربه سید عدنان شاه ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان.